زمونږ تقریبا دغه 2 میاشتې بلکې کدا سيزوي ما چې 2 نیمه میاشتې کیږي چې مونږه د سکیورټي انتهایی الرټ کړي وا سکیورټي من انتهایی سخت کړي و ځکه چې دوی به بار بار وی چې تاسو ته ټرست د تریډز دي نو بیا به مونږ تلو د دوی دفترو ته د دوی اعلی افسرانو خواله ورغلی یو بقاعده د دوی ځایونو کې مونږ درخواستونه ورکړي دي چې ورو مونږ ته تریډز دي نو مهرباني وکړئ مونږ ته سکیورټي راکړئ تاسو دا تریټس یعنی تاسو ته ګواښ یا خطر دی دا چا به درته ویل دا د پاکستان داسې و اداره نشته چې هغوی موږ ته تریټس راوړي نه وي هغه موږ سره ریټنلی موجود نه وي او په هغې ریټن کې والد صاحب تاسو دې ادارو به ویل چې ستاسو پلار ته مفتي شاکر صاحب ته د ژوند خطر دی او احتیاط وکړئ بیا تاسو کیسه کوله د 2 میاشتې بیا موږ چې دوی خواله ورغلي یو دوی ته موږ ترانسلیټر وروړي چې وروره چې موږ ته تریټس دي نو مهرباني وکړئ موږ ته لایسنس راکړئ موږ ته لایسنس نه راکړول کېدی موږ ته د وسلې ګرځولو اجازه نه راکړول کېدو موږ ته قانوني په سترګه باندې یو لایسنس څوک نشي ایشو ښودلی چې دا موږ دوی ورکړی نه بیا په موږ باندې یعنی موږ ورته بېلاسو کړلي شوي وو تړل شوي وو بې وسلې شوي وو او دغه شان ته بې څوکه شوي وو هغې نه پس وجل شوي وو موږ داسې نه یو وجل شوي چې یو سړی راغلی دی او ډایرکټ په موږ باندې عمل شوی دی زموږ د والد صاحب قاتل چې دی دا یو ډېر دا یو ښکاره کتاب دی زما والد صاحب باندې چا فتوی لګولي خلک موجود دي زما والد صاحب ته چا د کفر نظر کړی دی خلک موجود دي زما والد صاحب ته چا مرتد ویلي هغه خلک موجود دي زما والد صاحب ته چا غدار ویلي هغه خلک موجود دي حتی چې هغه خلکو نه تپوس کړم نه دی شوی دغه فتوی دا بم چې چا راوړلو د دغه نظر په څه باندې جوړ وو چا مولا جوړ کړی وو چا یو سړی جوړ کړی وو هغه سړونه دا تپوس ونه کړلی شو چې تاسو څه کار و چې دې سړي سره تاسو د کفر پورې تللی دا خو جمهوریت ته په دې کې عیسایان لګیا دي سیکان لګیا دي واحد دا یو سړی دی چې د قرآن دعوه کوي د قرآن بیانوي نو تاسو ولې په قرآن والا سړي باندې داسې هغه کوئ نه تنها نه هغوی ته اوس هم پروټوکول ورکول کېږي بقاعده هغوی اوس هم روزل کېږي شاباشي ورکول کېږي او نه تنها چې تپوس ته وکړلی شي خاص چا باندې خو موږ دعوه نه لرو خاص چا باندې دعوه نه لرو خو البته یو خاص نظر باندې دا هغه ضرور لرو چې کله یو سړی تا پسې لګیا وي یو فرقه تا پسې لګیا زما والد صاحب پسې انتهایی زیات مولیان لګیا وو د کفر فتوی والد صاحب باندې لګولي یو نه د ګڼ شمېر مولیان دي